دی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی راتلونکی مو روښان وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. دا چې اسلامي امارت د هیواد په اقتصاد او بیا رغونه کې شپه او ورځ هلې ځلې کوي او اغېزمن او نه ستړي کېدونکي ګامونه اخلي، درکړې ده چې د اقتصاد روح روان په صنعت کې پروت دی او د صنعت د ماشین څرخولو لپاره د برېښنا اهمیت ټولو ته څرګند دی. پر همدې اساس د اسلامي امارت د کورني برېښنا تولید په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي او پر اکثرو پانګوالو یې له اولې ورځې دا ټینګار کړي چې هڅه وکړي افغانستان د خپلې برېښنا څښتن او د نورو له اتکا څخه یې خلاص کړي. د همدې هلو ځلو په پایله کې نن دا دی د 10 میګاواټه لمریز برېښنا د پروژې د پیل شاهدان یو. د افغانستان اتیا ته په کتو ښایي دا پروژه وړوکې ښکاري، خو ما ته د ځان بساینې د منزل په لور یو انچ نږدې کېدل هم ډېر زیات ارزښت لري. دا د دې ښکارندویي کوي چې موږ د 10 میګاواټه په اندازه د نورو له احتیاجه خلاصېږو. دی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی راتلونکی مو روښان